پیل کوم د الله په نامه چې ډیر زیات مهربان بے حدا رحم کوونکی دی. له خلکو څخه بیوقوفان بجرو وایي چې دوی له خپلې هغې قبلې نه څه شي واړول چې دوی پر هغې باندې وو. ته ورته ووایه خاص د الله لپاره مشرق او مغرب دي، سمې یا نیغې لارې ته هدایت کوي چاته چې یې وغواړي. او همدارنګه موږ تاسو غوره امت جوړ کړي یئ د دې لپاره چې تاسو پر خلکو باندې شاهدان یا ګواهان شئ او رسول په تاسو باندې ګواه شي. او هغه قبله چې ته په هغې باندې وی موږ نه وه مقرر کړي مګر د دې لپاره چې موږ هغه څوک معلوم یا څرګند کړو چې د رسول پیروي کوي له هغه چا نه چې پر خپلو پوندو باندې بیرته ګرځي. او یقینا دا خبره ډیره درانه ده مګر پر هغو کسانو چې الله ورته هدایت کړی دی درانه نه ده. او الله کله هم داسې نه دی چې ستاسو ایمان یا لمونځونه ضایع کړي. یقینا الله پر خلکو باندې خامخا ډیر نرمي کوونکی بے حده رحم کوونکی دی. یقینا آسمان ته ستا د مخ ګرځېدل یا اوړېدل موږ وینو نو موږ به تا خامخا د هغې قبلې په طرف وګرځوو چې ته یې خوښوي. نو خپل مخ د مسجد الحرام یا کعبې په طرف وګرځوه او تاسو چې په هر ځای کې یې نو خپل مخونه د هغه په طرف وګرځوئ. او بشکه هغه کسان چې هغو ته کتاب ورکړی شوی دی هغوی خامخا پوهیږي چې یقینا دا د قبلې بدلول د دوی د رب له جانبه حق دی. او الله له هغه څه نه چې دوی یې کوي کله هم غافل نه دی. او یقینا که ته هغو کسانو ته چې ورته کتاب ورکړی شوی دی هره نښه یا هر قسمه دلیل راوړي بیا به هم هغوی ستا د قبلې تابع نشي او ته هم د هغوی د قبلې تابع کیدونکی نه یې او د دوی بعضې د بعضو نورو د قبلې تابع کیدونکي نه دي. او یقینا له دې نه پس چې تا ته علم راغی که چیرې ته د هغوی د خواهشاتو تابع شوي نو یقینا ته به په دغه وخت کې له ظالمانو ځینې یې. هغه کسان چې موږ هغوی ته کتاب ورکړی دی هغوی دا یعنی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یا قرآن یا اسلام پیژني لکه چې دوی خپل زامن پیژني. او یقینا له دوی نه یوه ډله لازما حق پټوي حال دا چې دوی پوهیږي. حق ستا د رب له جانبه دی نو کله هم له شک کوونکو نه مه کیږه. او د هر چا لپاره یو جانب دی هغه ته مخ ګرځونکی دی نو نیکیو ته یو له بل نه مخکې کیږئ. په هر ځای کې چې تاسو یې الله به تاسو ټول په جمع راولي. یقینا الله په هر شي باندې ښه قادر دی. او له کوم ځای نه چې ته وځې نو خپل مخ د مسجد الحرام په طرف وګرځوه او یقینا همدا ستا د رب له جانبه خامخا حق دی. او الله د هغه څه نه چې تاسو یې کوئ کله هم غافل نه دی. او له کوم ځای نه چې ته وځې نو خپل مخ د مسجد الحرام یا قبلې په طرف وګرځوه او تاسو چې په هر ځای کې یې نو خپل مخونه د هغه په طرف وګرځوئ د دې لپاره چې د خلکو لپاره په تاسو باندې څه حجت یعنی اعتراض نه وي مګر له دوی څخه هغه کسان چې ظلم یې کړی دی له هغو نه مه ویرېږئ او له ما نه وویرېږئ. او د دې لپاره چې زه خپل نعمتونه پر تاسو باندې پوره کړم او د دې لپاره چې تاسو هدایت ومومئ. لکه چې موږ په تاسو کې له هم تاسو نه رسول درلیږلی دی چې پر تاسو باندې زموږ آیاتونه تلاوت کوي او تاسو پاکوي او تاسو ته کتاب او حکمت یعنی سنت ښیي او تاسو ته د هغه څه تعلیم درکوي چې تاسو پرې نه پوهېدلی. نو تاسو ما یادوئ زه به تاسو یاد کړم او زما شکر وباسئ او په ما باندې مه کافر کیږئ. ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی په صبر او المانزه سره مدد غواړئ. یقینا الله د صبر کوونکو ملګری دی. او تاسو هغه چاته مړه مه وایئ چې د الله په لاره کې ووژل شي بلکې هغوی ژوندي دي او لیکن تاسو د هغوی په ژوند نه پوهیږئ. او خامخا موږ به تاسو ضرور په یو شي سره له ویرې او له لوږې او یا د مالونو او ځانونو او میوو په نقصان یا کمی سره آزمایو او صبر کوونکو ته زیری ورکړه. هغه کسان چې کله دوی ته څه مصیبت ورسی نو وایي یقینا موږ د الله یو او بېشکه موږ خاص هغه ته ورګرځېدونکي یو. دغه خلک پر همدوی باندې د خپل رب له جانبه عنایتونه دي
او رحمت دی او همدغه خلق هدایت موندونکي دي. یقینا صفا او مروه د الله له نښو څخه دي، نو هر څوک چې د بیت الله حج کوي یا عمره کوي نو په هغه باندې هیڅ ګناه نشته چې د دې دواړو طواف وکړي، او هر څوک چې په خپله خوښه څه نیکي وکړي نو الله شکر قبلونکی ښه عالم دی. یقینا کوم خلک چې هغه څه پټوي چې موږ نازل کړي دي چې هدایت او ښکاره دلیلونه دي، له دې نه پس چې موږ هغه په کتاب کې خلکو ته بیان کړي دي، دغه خلک چې دي الله پر دوی لعنت کوي او لعنت ویونکي هم پر دوی لعنت وی. مگر هغه کسان چې توبه وباسي او د ځان اصلاح وکړي او د حق بیان وکړي، پس دغه کسان زه د هغوی توبه قبلوم او زه ښه توبه قبلونکی بې حده رحم کوونکی یم. بېشکه هغه کسان چې کفر یې کړی دی او په داسې حال کې مړه شول چې کافران وو، نو دغه کسان په دوی باندې د الله لعنت دی او د ملایکو او د خلکو ټولو لعنت دی، په دې حال کې چې همیشه به وي په دې لعنت کې. له دوی نه به نه عذاب سپک کړی شي او نه به دوی ته مهلت ورکړی شي. او ستاسو حق معبود یو معبود دی، هیڅ لایق د عبادت نشته مگر یوازې هغه دی چې ډیر زیات مهربان بې حده رحم کوونکی دی. یقینا د آسمانونو او ځمکې په پیدا کولو کې او د شپې او ورځې په بدلیدو کې او په هغه بیړیو کې چې په سمندر کې هغه څه روان کړي وي چې خلکو ته نفع رسوي، او په هغه څه کې چې الله له بره نه راورولي دي چې اوبه دي، نو په دې سره یې ځمکه د هغې د مړه کېدو یعنې وچېدو نه پس ژوندی کړه، او په دې کې یې هر قسمه خوځنده شیان خواره کړل، او د بادونو ګرځولو را ګرځولو کې او په هغې وریځ کې چې د آسمان او ځمکې په منځ کې مسخر کړی شوي دي، خامخا د هغه قوم لپاره نښې دي چې عقلمند وي. او په خلکو کې ځینې هغه څوک دي چې له الله نه غیر شریکان نیسي، له هغوی سره مینه کوي له الله سره د مینې په شان، او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی له الله سره په مینه کې ډیر سخت او کلک دي. او کچیرې هغه کسان چې ظلم یې کړی دی دا وویني کله چې دوی عذاب ویني چې یقینا قوت ټول خاص د الله لپاره دی، او دا چې یقینا الله ډیر سخت عذاب ورکوونکی دی. کله چې هغه کسان چې اتباع یې شوې وه له هغو کسانو نه بیزاره شي چې اتباع یې کړې وه او عذاب وویني او پر دوی ټولې وسلې غوڅې شي. او چا چې پیروي کړې ده هغوی به وایي ارمان که موږ لپاره دنیا ته بیا تلل وي نو له دوی نه به موږ بیزاره شو لکه چې دوی له موږ نه بیزاره شول. همدارنګه به الله دوی ته خپل عملونه په دوی باندې د حسرتونو لپاره ښکاره کوي، او دوی له اور نه کله هم وتونکي نه دي. ای خلکو، له هغه څیزونو چې په ځمکه کې دي حلال پاک خورئ او د شیطان د قدمونو پیروي مه کوئ، یقینا هغه ستاسو ښکاره دښمن دی. یقینا همدا خبره ده چې تاسو ته د بدۍ او بېحیایي حکم کوي، او دا چې تاسو په الله باندې هغه خبرې وتړئ یا وتپئ چې تاسو پرې نه پوهیږئ. او کله چې دوی ته وویل شي د هغه څه پیروي وکړئ چې الله نازل کړي دي، نو وایي نه بلکې مونږه د هغه څه پیروي کوو چې په هغه باندې موږ خپل پلرونه یا مشران موندلی دي. آیا اگر که د دوی پلرونه داسې وو چې پر هیڅ شي نه پوهېدل او نه یې سمه لاره موندلې وه؟ د هغو کسانو مثال چې کفر کړی دی د هغه کس په شان دی چې هغوی څارویو ته نارې وهي چې نه اوري مګر یوازې تشه بلنه او غږ. دوی کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي، نو دوی هیڅ نه پوهیږي. ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی له هغو پاکو حلالو څیزونو څخه خورئ چې موږ تاسو ته درکړي دي، او د الله شکر وباسئ که تاسو داسې یې چې خاص د هغه عبادت کوئ. بېشکه خبره همدا ده چې هغه په تاسو باندې همدا مرداره او وینه او د خنزیر غوښه حرامه کړې ده، او هغه څه یې آرام کړي دي چې په هغه باندې د الله نه غیر آواز اوچت شوی وي. نو هغه څوک چې مجبور کړی شي په دې حال کې چې نه سرکشي کوونکی وي او نه له حد نه تیریدونکی وي، نو په هغه باندې هیڅ ګناه نشته. یقینا الله ډیر بخښونکی بې حده رحم کوونکی دی.
یقینا هغه کسان چې هغه څه پټوي چې الله له خپل کتاب نه نازل کړي دي او د دې په بدل کې لږ قیمت اخلي، نو دغه کسان نه خوري یعنی نه اچوي په خپلو خېټو کې مګر اور، او د قیامت په ورځ به الله نه له دوی سره خبرې وکړي او نه به دوی پاک کړي، او د دوی لپاره ډېر دردونکی عذاب دی. دا هغه کسان دي چې د هدایت په بدله کې یې ګمراهي اخیستې ده او د مغفرت په بدله کې عذاب. نو تعجب دی دوی په اور باندې څومره صبر کوونکي دي. دا ځکه چې بېشکه الله کتاب په حق نازل کړی دی او یقینا هغه کسان چې په کتاب کې اختلاف کړی دی خامخا په ډیر لرې مخالفت کې دي. نیکی دا نه ده چې خپل مخونه د مشرق او مغرب په طرف وګرځوئ، او لیکن نیکی د هغه چا ده چې پر الله او پر ورځ د آخرت او پر ملایکو او پر کتابونو او پر نبیانو یې ایمان راوړی دی او د هغه په مینه کې خپلوانو او یتیمانو او مسکینانو او مسافرو او سوالګرو ته مال ورکوي او په آزادولو د چټونو کې یې لګوي او مونځ قایموي او زکات ورکوي او د خپل وعدو پوره کوونکي وي. کله چې وعده وکړي خصوصا چې په سختۍ او تکلیف کې او د جنگ په وخت کې صبر کوونکي دي، دا هغه خلک دي چې رښتیني دي او همدغه خلک متقیان دي. ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی، پر تاسو باندې د وژل شویو په باره کې د قصاص قانون فرض کړی شوی دی، آزاد د آزاد په بدل کې او غلام د غلام په بدل کې او ښځه د ښځې په بدل کې قصاصیږي. پس هغه څوک چې هغه ته د خپل ورور له جانبه د څه شي معافي وکړی شي نو په ښې طریقې سره مطالبه لازم ده او هغه یعنی د مقتول ولی ته په نیکې طریقې سره ادا کول لازم دي. دا ستاسو د رب له جانبه آسانی او مهرباني ده. نو له دې نه پس چې چا زیاتی وکړ نو د هغه لپاره ډېر دردونکی عذاب دی. او تاسو لپاره په قصاص کې لوی ژوند دی. ای د خالص عقل خاوندانو د دې لپاره چې تاسو ځان وساتئ. پر تاسو باندې فرض کړای شوي دي د مور او پلار خپلوانو لپاره په ښې طریقې سره وصیت کول کله چې په تاسو کې یو کس ته مرګ راشي، په دې شرط چې مال یې پریښی وي. دا پر متقیانو ډیر لازم حکم دی. نو چا چې دا وصیت له اوریدلو نه پس بدل کړ نو یقینا هم دا خبره ده چې د دې بدلولو ګناه پر هغه کسانو ده چې دا وصیت بدلوي. یقینا الله ښه اوریدونکی ښه عالم دی. بیا چې څوک له وصیت کوونکي نه په خطا سره د ظلم یا په قصد سره د ګناه ویره لري نو د هغوی په منځ کې یې جوړه وکړه نو په هغه باندې هیڅ ګناه نشته. یقینا الله ډیر بخونکی بې حده رحم کوونکی دی. ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی، پر تاسو باندې روژه فرض کړای شوې ده لکه چې فرض کړای شوې وه پر هغو کسانو چې له تاسو نه مخکې وو، د دې لپاره چې تاسو متقیان شئ. یو څو ورځې شمیرل شوې نو څوک چې په تاسو کې مریض وي یا پر سفر وي نو په هغه باندې د نورو ورځو شمیرل دي او په هغو کسانو باندې چې د دې روژې طاقت لري د یو مسکین خوراک فدیه لازم ده. پس څوک چې په خوښۍ سره نیکي وکړي نو د ده لپاره هغه بهتره ده او دا چې روژه ونیسئ دا تاسو لپاره ډیر غوره دی که چیرې تاسو چې پوهیږئ. د رمضان میاشت هغه ده چې په هغې کې قرآن نازل کړی شوی دی چې د خلکو لپاره هدایت دی او د هدایت او د فرقان یعنی د حق او باطل بیلونکي ښکاره دلیلونه دي. نو په تاسو کې چې څوک د میاشتې کې حاضر و نو هغه د دې روژې ونیسي او څوک چې مریض وي یا پر سفر وي نو پر هغه د نورو ورځو شمیرل دي. الله په تاسو باندې د آسانتیا اراده لري او پر تاسو باندې د سختۍ اراده نه لري او د دې لپاره چې تاسو شمیره پوره کړئ او د دې لپاره چې تاسو د الله لویي بیان کړئ په دې چې هغه تاسو ته هدایت کړی دی او د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. او کله چې زما په باره کې له تانه زما بندگان پوښتنه وکړي نو یقینا زه قریب یم د دعا کوونکي دعا قبلوم کله چې له مانه دعا غواړي. پس دوی دې زما حکم ومني او پر ما د ایمان راوړي د دې لپاره چې دوی سمه لار ومومي. تاسو لپاره د روژې په شپو کې له خپلو ښځو سره یو ځای کېدل حلال کړی شوي دي. هغوی تاسو لپاره لباس یا جامې دي او تاسو د هغوی لپاره لباس یا جامې یی. الله ته معلوم دي چې یقینا تاسو له خپلو ځانونو سره خیانت کاوه نو پر تاسو یې د مهربانۍ رجوع وکړه
او تاسو ته یې معافي وکړه، نو اوس هغوی سره مباشرت یا کوروالی کوئ او څه چې الله تاسو لپاره لیکلی دي هغه لټوئ او خورئ او اڅکئ تر هغه چې تاسو ته سپین تار د سبا له تور تار نه ښه ښکاره یعنی بیل شي. بیا روژه تر شپې پورې پوره کړئ او له هغوی سره مباشرت یا کوروالی مه کوئ په داسې حال کې چې تاسو په جماعتونو کې اعتکاف کوونکي یئ. دا د الله پولې یا حدونه دي نو دې ته مه نږدې کیږئ. په همدې شان الله خپل آیاتونه خلکو ته واضح بیانوي د دې لپاره چې دوی متقیان شي. او خپل مالونه په خپل منځ کې په ناحقه سره مه خورئ او حاکمانو ته یې د دې لپاره مه ورکوئ چې د خلکو له مالونو نه څه حصه په ظلم سره وخورئ، حال دا چې تاسو پوهیږئ. دوی له تانه د نویو میاشتو په باره کې پوښتنه یا تپوس کوي. ته ورته ووایه دا میاشتې د خلکو او د حج لپاره ټاکلي وختونه دي او دا نیکي نه ده چې کورونو ته د هغو له شاګانو نه راشئ، او لیکن نیکي د هغه چا ده چې متقي شي او تاسو کورونو ته د هغوی له دروازو نه راځئ او له الله نه وویریږئ د دې لپاره چې کامیاب شئ. او الله په لاره کې له هغو کسانو سره جنگ کوئ چې له تاسو سره جنګیږي او له حد نه مه تیریږئ. یقینا الله له حد نه تیریدونکي نه خوښوي. او دوی وژنئ کوم ځای چې دوی ومومئ او دوی له هغه ځای نه وباسئ چې تاسو یې ویستلي وي. او فتنه یعنی شرک له دین نه اړول له قتل نه ډیره سخته ګناه ده. او له دوی سره د مسجد الحرام په خوا کې جنگ مه کوئ تر دې چې دوی له تاسو سره په ده کې جنگ شروع کړي. نو که دوی له تاسو سره جنگ شروع کړي نو بیا دوی قتل کړئ. د دغو کافرانو سزا همداسې ده. پس که چیرې دوی مانه شول نو یقینا الله ښه بخونکی بې حده رحم کوونکی دی. او له دوی سره جنګیږئ تر هغه چې فتنه یعنی د کافرانو زور پاتې نشي او دین ټول د الله لپاره شي. نو که دوی مانه شول نو هیڅ زیاتی نشته مګر په ظالمانو باندې. حرام میاشت په بدل د میاشتې حرامې کې ده او حرمتونه یعنی عزتونه په بدله دي. پس چا چې پر تاسو باندې تیری وکړ نو تاسو پر هغه باندې په جواب کې تیری وکړئ په مثل د هغه چې هغه پر تاسو باندې تیری کړی دی. او له الله نه وویریږئ او پوه شئ چې یقینا الله د متقیانو ملګری دی. او د الله په لاره کې خرڅ کوئ او په خپلو لاسونو هلاکت ته غورځول مه کوئ او نیکی کوئ. یقینا الله له نیکی کوونکو سره مینه کوي. او حج او عمره خاص د الله لپاره پوره کړئ. بیا که چیرې له حج یا عمرې نه ایثار کړی شوی نو بیا لازم ده هغه هدی یعنی د حرم قربانی چې په آسانۍ سره ترلاسه شي او خپل سرونه مخروي تر هغه چې قربانی خپل د حلالې ځای ته ورسي. پس څوک چې په تاسو کې ناجوړه وي یا دته په خپل سر کې څه تکلیف وي نو پر ده فدیه لازمه ده په روژې سره یا په صدقې سره یا په قربانی سره. نو کله چې تاسو په امن شئ پس که چا فدیه واخیسته په عمرې سره حج ته نو پر هغه لازمه ده هغه قربانی چې په آسانۍ سره ترلاسه شي. پس که چا قربانی ونه موندله نو 3 ورځې په حج کې یعنی واجب دي او روژې هغه وخت دی چې تاسو را وګرځئ. دا پوره 10 ورځې دي. دا حکم د هغه چا لپاره دی چې د هغه ټبر د مسجد حرام اوسیدونکي نه وي او له الله نه وویریږي او پوه شئ چې یقینا الله سخت عذاب ورکوونکی دی. وخت د احرام د حج څو معلومه میاشتې دي. نو چا چې په دې میاشتو کې په ځان باندې حج فرض کړ نو په حج کې نه له ښځو سره د شهوت خبرې کول شته او نه د الله نافرمانی او نه جګړه او تاسو چې څه نیکي کوئ. الله پر هغې پوهیږي او توخه واخلئ. پس یقینا بهترینه تقوا توخه ده. ای د صفا عقل خاوندانو له مانه وویریږئ. پر تاسو باندې په دې کې هیڅ ګناه نشته چې د خپل رب څه فضل ولټوئ. نو کله چې له عرفات نه راکوز شئ نو په مشعر حرام کې د الله ذکر کوئ او د هغه ذکر کوئ لکه څنګه چې تاسو ته ښودنه کړې ده او یقینا تاسو له دې نه مخکې خامخا له ګمراهانو څخه وئ. بیا راکوزیږئ له هغه ځای نه چې خلک ترې راکوزیږي او له الله نه مغفرت غواړئ. یقینا الله ښه مغفرت کوونکی بې حده رحم کوونکی دی.
نو کله چې تاسو خپل د حج عبادتونه یا اعمال ادا کړئ نو الله یادوي په شان د یادولو ستاسو خپلو پلرونو لره بلکې زیات یادول. نو په خلکو کې ځینې هغه څوک دي چې وایي ای زمونږ ربه ته موږ ته هر څه په دنیا کې راکړه او دغه کس لپاره په آخرت کې هیڅ برخه نشته. او په دوی کې بعضې هغه څوک دي چې وایي ای زمونږ ربه موږ ته په دنیا کې نعمت راکړه او په آخرت کې هم نعمت راکړه او موږ د اور له عذابه وساته. دغه کسان دي چې د دوی لپاره د دوی د کړو یعنی نیکو عملونو په سبب لویه برخه ده او الله ډیر ژر حساب کوونکی دی. په شمیرل شویو ورځو کې الله یادوي. پس څوک چې په 2 ورځو کې ژر لاړ نو پر هغه هیڅ ګناه نشته او چا چې تاخیر وکړ نو پر ده هم هیڅ ګناه نشته. د هغه چا لپاره چې تقوا یې غوره کړې وي او له الله نه ویریږئ او پر دې پوه شئ چې یقینا تاسو به خاص هغه ته ورجمع کولی شئ. او بعضې له خلکو نه هغه څوک دي چې د دنیایي ژوند په باره کې د هغه خبرې تا په تعجب کې اچوي او دی په هغه څه باندې الله ګوا کوي چې د ده په زړه کې دي. حال دا چې دی ډیر زیات جګړه مار دی او کله چې بیرته وګرځي په ځمکه کې ګړندی ګرځي د دې لپاره چې په دې کې فساد وکړي او فصل او نسل تباه کړي. حال دا چې الله فساد نه خوښوي. او کله چې هغه ته ویل شي له الله نه وویریږه نو د لره تکبر ونیسي په ګناه کولو سره نو د ده لپاره جهنم بس دی او یقینا هغه بده استوګنه ده. او بعضې له خلکو نه هغه څوک دي چې د الله د رضا لټولو لپاره ځان خرڅوي او الله په بندگانو باندې ډیر نرمي کوونکی دی. ای هغو کسانو چې ایمان راوړی دی په اسلام کې پوره داخل شي او د شیطان په قدمونو پسې مزئ یقینا هغه ستاسو ښکاره دښمن دی. بیا که چیرې تاسو له دې نه پس وښویېدلی چې تاسو ته ښکاره دلیلونه هم راغلل نو پوه شئ چې یقینا الله ډیر غالب ښه حکمت والا دی. دوی انتظار نه کوي مګر د دې چې الله دوی ته د وریځو په سیورو کې راشي او ملائک هم او معامله فیصله کړی شي او ټول کارونه خاص الله ته ورګرځول کیږي. له بني اسرائیلو نه تپوس وکړه چې موږ څومره ډېرې واضحې نښې دوی ته ورکړې وي او څوک چې د الله نعمت بدل کړي له دې نه پس چې ده ته راغی نو یقینا الله سخت عذاب ورکوونکی دی. او هغو کسانو ته چې کافران شوي دي دنیایي ژوند ښایسته کړی شوی دی او دوی په هغو کسانو پورې مسخرې کوي چې ایمان یې راوړی دی او هغه کسان چې متقیان دي د قیامت په ورځ به د دوی له پاسه وي او الله چې چا لره وغواړي بې حسابه رزق ورکوي. ټول خلک په شروع کې یو امت و بیا پکې ځینې کافران شول نو الله نبیان راولېږل چې زیری ورکوونکي او ښه ویرونکي وو او له هغوی سره یې په حق سره کتاب نازل کړ د دې لپاره چې هغه د خلکو په منځ کې د هغه شي فیصله وکړي چې دوی پکې اختلاف کړی دی او په هغه کې اختلاف نه دی کړی مګر هغو کسانو چې هغوی ته هغه کتاب ورکړی شوی و په خپل منځ کې د لویي او ظلم په وجه یعنی اختلاف کړی و. له دې نه پس چې هغوی ته ښې څرګندې نښې راغلی نو الله هغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی و په خپل حکم سره هغه حق ته هدایت وکړ چې هغوی یعنې کافرانو پکې اختلاف کړی و او الله د سمې لارې هدایت کوي هغه چاته چې یې وغواړي. آیا تاسو دا ګمان کوئ چې جنت ته به داخل شئ؟ حال دا چې پر تاسو باندې لا تروسه د هغو خلکو حالت نه دی راغلی چې له تاسو نه مخکې تیر شوي دي. هغوی ته سختی او بیماری رسیدلی وي او جړه قول شوي وو تر دې چې رسول او له هغه سره ایمان راوړونکو به وویل د الله مدد به کله راځي؟ خبردار شئ یقینا د الله مدد ډیر نږدې دی. دوی له تا نه پوښتنه کوي چې څه شی خرج یا انفاق کړي ته ورته ووایه څه چې خرج کوئ له مال نه نو هغه د مور او پلار لپاره او نږدې خپلوانو او مسکینانو او مسافرو لپاره دي او تاسو چې څه نیکي هم کوئ نو یقینا الله پر هغې ښه عالم دی. په تاسو باندې جنګ کول فرض کړی شوي دي حال دا چې دا ستاسو بدی شي او کیدی شي چې تاسو به یو شی بد ګڼئ
حال دا چې هغه به تاسو لپاره ډیر غوره وي او کیدای شي چې تاسو به یو شی خوښوئ حال دا چې هغه به تاسو لپاره ډیر بد وي او الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ دوی له تانه د حرامو میاشتو په باره کې تپوس کوي په هغې کې د جنګ کولو یعنې په باره کې ته ورته ووایه په هغې کې جنګ کول لویه ګناه ده او د الله له لارې نه منع کول او په هغه یعنې الله سره کافر کېدل او له مسجد الحرام نه منع کول او له هغه یعنې مسجد نه د هغه اهل یا حقدار ویستل د الله په نیز بیخي ډیره لویه ګناه ده او فتنه یعنې شرک له قتل نه ډیره لویه ګناه ده او دوی به همیشه له تا سره جنګ کوي تر هغه پورې چې تاسو له خپل دین نه واوړئ که وس یې وشي او په تاسو کې چې څوک له خپل دین نه وګرځېده بیا په داسې حال کې مړ شو چې کافر و نو دغه کسان د دوی عملونه په دنیا او آخرت کې دواړو کې ضایع شوي دي او دغه کسان د اور ملګري دي دوی به په هغه کې تل تر تله یعنې همیشه وي یقینا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او هغه کسان چې هجرت یې کړی دی او جهاد یې کړی دی د الله په لاره کې دغه کسان د الله د رحمت امید لري او الله ډیر بخونکی ډیر مهربان دی ای پیغمبره دوی له تانه د شرابو او جوارۍ په باره کې تپوس کوي ووایه په دې دواړو کې بیخي لویه ګناه ده او د خلکو لپاره پکې فایدې دي او د دې دواړو ګناه ډیره لویه ده د دې دواړو له فایدو نه او دوی له تانه پوښتنه کوي چې څه خرچ یا انفاق کړي ته ورته ووایه له نفقې یا اخراجاتو نه زیاتې څیز خرچ کړئ الله همداسې تاسو لپاره آیتونه بیانوي د دې لپاره چې تاسو ښه فکر وکړئ د دنیا او آخرت په باره کې او دوی له تانه د یتیمانو په باره کې پوښتنه کوي ووایه د دوی اصلاح کول ډیر ښه دي او که تاسو هغوی یعنی له ځانه سره شریک کړئ نو ستاسو ورونه دي او الله پیژني ورانکارۍ له اصلاح کوونکي نه او که الله غوښتلی نو تاسو به یې خامخا په مشقت کې اچولی وای یقینا الله ډیر غالب ښه حکمت والا دی او له مشرکو ښځو سره نکاح مه کوئ تر هغه پورې چې دوی ایمان راوړي او خامخا مومنه وینځه بیخي غوره ده له آزادې مشرکې نه اگر که هغوی تاسو حیران کړي د خوښېدو په وجه او مشرکانو ته مسلمانې ښځې په نکاح مه ورکوئ تر هغه پورې چې دوی ایمان راوړي او خامخا مومن مريي بیخي غوره دی له آزاد مشرک نه اگر که هغه تاسو د خوښېدو په وجه حیران کړي دغه کسان اور ته بلنه کوي او الله په خپل اذن سره جنت او مغفرت ته بلنه کوي او خلکو ته خپل آیاتونه بیانوي د دې لپاره چې دوی نصیحت قبول کړي او دوی له تانه د حیض په باره کې پوښتنه کوي ته ووایه دا یوه پلیتي ده نو په حیض کې د ښځو له جما نه په ډډه شي او دوی ته مه نږدې کیږئ د جما لپاره تر هغه پورې چې پاکې شي نو کله چې ښې پاکې شي غسل وکړي بیا له دوی سره جما کوئ په هغه ځای کې چې الله تاسو ته حکم کړی دی یقینا الله ډیر توبې ویستونکي خوښوي او ښه پاک اوسیدونکي خوښوي ستاسو ښځې تاسو لپاره فصل دي نو خپل فصل ته راځئ څنګه چې ستاسو خوښوي او د خپلو ځانونو لپاره نیک عمل وړاندې ولېږئ او له الله نه وویریږئ او پر دې پوه شئ چې یقینا تاسو له هغه سره ملاقات کوونکي یئ او مؤمنانو ته زیری ورکړه او د خپلو قسمونو لپاره تاسو الله هدف مه ګرځوئ د الله نوم مه استعمالوئ چې نه به کوئ نیکي او پرهیزګاري او د خلکو په منځ کې صلح او الله ښه اوریدونکی ښه پوه دی الله تاسو نه نیسي په خپلو قسمونو کې چې بېهوده وي او لیکن نیسي تاسو پر هغه قسم چې ستاسو زړونو یې قصد یا نیت کړی وي او الله ډیر بخونکی ښه تحمل کوونکی دی د هغو کسانو لپاره چې خپلو ښځو ته له ورتلو نه قسم خوري د 4 میاشتو مهلت دی بیا که دوی رجوع وکړه نو یقینا الله ډیر بخونکی ډیر مهربان دی او که دوی د طلاق و عزم کړی وي نو یقینا الله ښه اوریدونکی ښه پوه دی او طلاق کړی شوی ښځې دې پر خپلو ځانونو 3 حیضه انتظار کوي او د دوی لپاره حلال نه دي چې پټ کړي هغه څه چې الله د دوی پر رحمونو کې پیدا کړي دي که دوی پر الله او پر ورځ د آخرت ایمان لري
او په دې موده کې د دوی خاوندان د دوی د بیا راستولو اصل حقدار دي که هغوی د اصلاح یعنی جوړښت اراده لري او د دستور مطابق د هغو یعنی ښځو لپاره یعنی په خاوندانو باندې حقونه دي په شان د هغو یعنی حقونو چې پر دغو یعنی ښځو باندې لازم دي یعنی د خپلو خاوندانو لپاره او په دوی باندې د سړیو لپاره درجه شته او الله ډیر غالب ښه حکمت والا دی. طلاق دو ځله دي بیا په ښې طریقې سره یعنی ښځې لره ساتل دي یا په ډېرې ښې طریقې سره رخصتول دي یعنی ای سړیو تاسو لپاره دا حلال نه دی چې له هغه یعنی مال نه چې تاسو دوی ته ورکړی دی څه لږ شی هم واخلئ مګر دا چې دواړه له دې نه وویریږئ چې دوی به د الله حدونه یعنی حکمونه قایم نه کړي نو که تاسو وویریږئ چې دوی دواړه به د الله حکمونه پوره نه کړي بیا نو په دې دواړو باندې هیڅ ګناه نشته په هغه یعنی مال کې چې هغه ښځه یې د جداوالي لپاره ورکوي دا د الله حدونه دي نو له دغو نه مه تیریږئ او څوک چې د الله له حدونو نه تیر شي نو همدغه کسان ظالمان دي. نو که بیا یې هغه په دریم ځلې طلاقه کړه نو له دې نه پاس هغه د ده لپاره حلاله نه ده تر هغې پورې چې هغه ښځه له عدت نه پاس لدن غیر بل خاوند سره نکاح وکړي بیا که هغه یعنی دویم خاوند دا طلاق کړه نو په دې دواړو یعنی ښځه او پخواني خاوند باندې هیڅ ګناه نشته چې دواړه یعنی له عدت نه پاس په نوي نکاح سره یو بل ته رجوع وکړي که دواړه دا خیال کوي چې دوی به د الله حکمونه پوره کړي او دا د الله حکمونه دي دا د هغه قوم لپاره بیانوي چې پوهیږي او کله چې تاسو ښځې طلاق کړي بیا هغوی خپلې یعنی د عدت آخري مودې ته نږدې شي نو دوی په ښې طریقې سره ایثار کړئ یعنی په رجوع کولو سره یا هغوی په ښې طریقې سره رخصت کړئ او د ضرر رسولو لپاره هغوی مه ایثاروئ چې زیاتی وکړئ او چا چې دغه کارونه وکړل نو یقینا هغه پر ځان ظلم وکړ او د الله آیاتونه مسخره مه جوړوئ او پر تاسو باندې یعنی شوی د الله نعمتونه یاد کړئ او هغه چې الله پر تاسو باندې نازل کړی دی چې کتاب یعنی قرآن او حکمت یعنی سنت دی هغه تاسو ته په دې سره واز کوي او له الله نه وویریږئ او پوه شئ چې یقینا الله په هر شي باندې ښه پوه دی. او کله چې تاسو ښځو ته رجعي طلاق ورکړئ بیا هغوی خپلې نیټې ته ورسیږي یعنی عدت یې پوره شي نو تاسو دوی مه منع کوئ له دې نه چې دوی له خپلو پخوانیو خاوندانو سره دوباره نکاح وکړي کله چې دوی په خپل منځ کې د دستور مطابق راضي شي دا یعنی حکم چې دی په ده سره هغه چاته واز کولی شي چې په تاسو کې پر الله او پر ورځ د آخرت ایمان لري دا تاسو لپاره ډیر غوره او ډیر پاکیزه دی او الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ او میندې د خپل اولادو ته پوره 2 کاله تی ورکوي یعنی دا حکم د هغه چا لپاره دی چې د تی ورکولو موده پوره کول غواړي او د چا لپاره چې بچی دی په هغه باندې د دغو یعنی ښځو نفقه ده او د دوی جامه ده په ښې طریقې سره هیڅوک هم مکلف کولی نشي مګر د هغه له وس سره سم ضرر دی ونه رسول شي مور ته د هغې د بچی په وجه او نه د بچی پلار ته د هغه د بچی په وجه او په وارث باندې د دې په مثل لازم دي پس که دواړه د خپل منځي رضامندۍ او مشورې سره لتینه د پرې کولو اراده وکړي نو په دې دواړو باندې هیڅ ګناه نشته او که تاسو خپل اولاد ته یعنی دایی نیول غواړئ بیا هم پر تاسو باندې هیڅ ګناه نشته کله چې هغه یعنی مال سپارئ چې تاسو یې ورکول غواړئ په ښې طریقې سره او له الله نه وویریږئ او پوه شئ چې یقینا الله هغه څه لره ښه لیدونکی دی چې تاسو یې کوئ او هغه کسان چې په تاسو کې مړه شي او ښځې پرېږدي هغه ښځې دې 4 میاشتې او 10 ورځې خپل ځانونه په انتظار کې ساتي بیا چې کله هغوی خپلې نیټې ته ورسیږي یعنی عدت یې پوره شي نو پر تاسو باندې هیڅ ګناه نشته په هغه کار کې چې دوی یې د خپل ځانونو په حق کې په ښې طریقې سره کوي او الله پر هغو عملونو چې تاسو یې کوئ ښه خبردار دی.
او پر تاسو باندې هیڅ ګناه نشته په هغه خبره کې چې په هغې سره تاسو د ښځو د غوښتنې اشاره کوئ یا په خپلو نفسونو کې یې پټه ساتئ، یعنی له هغو سره نکاح کول. الله پوه دی چې یقینا ژر دی چې تاسو به دوی یادوئ او لیکن له دوی سره په پټه واده مه کوئ مګر دا چې مناسبه یعنی تعریضي خبره وکړئ او د نکاح تړلو عزم مه کوئ تر هغه پورې چې فرض شوی عدت خپل نیټې ته ورسیږي او پوه شئ چې یقینا الله پر هغه څه پوهیږي چې ستاسو په نفسونو کې دي، نو له هغه یعنی الله نه وویریږئ او پوه شئ چې یقینا الله ډیر بخونکی ډیر تحمل کوونکی دی. پر تاسو باندې هیڅ بوج یا مهر نشته که تاسو ښځو ته طلاق ورکړئ څو پورې چې تاسو له هغوی سره کوروالی یعنی جمع کړی نه وي یا مو د هغوی لپاره څه مهر مقرر کړی نه وي او دوی ته څه خرڅ سامان ورکړئ. په مالدار باندې د هغه د اندازې مطابق ورکول لازم دي او په غریب باندې د هغه د اندازې سره سم لازم دي. له دستور سره سم ضروري سامان ورکول دا په نیکی کوونکو باندې لازم دي. او که تاسو دوی ته طلاق ورکړئ مخکې له دې نه چې تاسو له هغوی سره کوروالی وکړئ په دې حال کې چې تاسو د هغوی لپاره مهر مقرر کړی وي نو د هغه مهر نیم ورکول لازم دي چې تاسو مقرر کړی دی مګر دا چې هغوی یعنی ښځې یې معاف کړي یا هغه کس یې معاف کړي د چا په لاس کې چې د نکاح غوټه ده یعنی خاوند ورکړی مهر ښځې ته پرېږدي او ستاسو معاف کول تقوا ته ډیر نږدې دي او په خپل منځ کې احسان کول مه هیروئ. یقینا الله هغه عملونه لره چې تاسو یې کوئ ښه لیدونکی دی. د لمونځونو ساتنه کوئ خصوصا د بیخې منځنی لمونځ او الله ته ودرېږئ اطاعت کوونکي. بیا که وویرېدلی نو یعنې لمونځ کوئ پیاده یا سواره بیا چې کله په امن شئ نو الله یادوي څنګه چې تاسو ته هغه څه ښودلي دي چې تاسو پرې نه پوهیږئ او هغه کسان چې په تاسو کې مري او ښځې پرېږدي نو په دوی باندې لازم دي وصیت کول د خپلو ښځو لپاره تر یو کاله پورې د خرچ ورکولو بې له ویستلو نه. نو که دوی پخپله ووتلې نو پر تاسو باندې هیڅ ګناه نشته په هغه څه کې چې دوی یعنی ښځې د خپلو ځانونو په باره کې کوي څه نیک کار او الله ډیر غالب ښه حکمت والا دی. او د طلاق کړي شویو ښځو لپاره له عرف سره سم سامان ورکول پکار دي په متقیانو باندې دا لازم دي. همدارنګه الله تاسو لپاره خپل آیاتونه بیانوي د دې لپاره چې تاسو پوه شئ. آیا تا هغه کسان نه دي لیدلي چې د مرګ له ویرې له خپلو کورونو نه وتلي وو په دې حال کې چې هغوی زرګونه وو پس الله دوی ته وویل مړه شئ بیا یې هغوی راژوندي کړل. یقینا الله خامخا په خلکو باندې فضل کولو والا دی او لیکن اکثره خلک شکر نه وباسي. او د الله په لاره کې جنګیږئ او پوه شئ چې یقینا الله ښه اورېدونکی ښه عالم دی. څوک دی هغه کس چې الله ته قرض ورکوي قرض حسنه نو هغه یعنی الله به د هغه لپاره دا قرض زیات کړي په ډیرو زیاتولو سره او الله تنګي راولي او یعنی هغه فراخی راولي او تاسو به خاص هغه ته بیرته ورګرځول کیږئ. ای پیغمبره آیا تا له موسی نه بد راغلیو د بني اسرائیلو سردارانو ته نه دي کتلي کله چې هغوی خپل نبي ته وویل زموږ لپاره یو پادشاه مقرر کړه چې موږ د الله په لاره کې جنگ وکړو. هغه نبي وویل آیا تاسو نږدې یې که پر تاسو باندې جنگ کول فرض کړی شي دا چې جنگ به ونه کړئ؟ هغوی وویل او موږ لره څه موانع دي چې د الله په لاره کې به جنگ نه کوو حال دا چې موږ له خپلو کورونو او خپلو زامنو نه ایستل شوي یو. بیا چې کله پر هغوی باندې جنگ کول فرض کړی شول نو هغوی یعنی له خپلې خبرې نه وګرځېدل مګر له هغوی څخه ډیر لږ خلک ونه ګرځېدل او الله په ظالمانو باندې ښه پوه دی. او دوی ته خپل نبی وویل بېشکه الله تاسو لپاره یقینا طالوت پادشاه مقرر کړی دی. هغوی وویل هغه لپاره پر مونږ باندې پادشاهي څنګه کیدای شي حال دا چې مونږ له هغه نه د پادشاهۍ زیات حقدار یو او هغه ته د مال فراخي هم نه ده ورکړی شوی. هغه یعنی نبی وویل یقینا الله هغه پر تاسو باندې غوره کړی دی او هغه ته یې په جسم او علم کې زیاته فراخي ورکړې ده
او الله خپل پادشاهي ورکوي چاته چې یې وغواړي او الله فراخه فضل والا خ عالم دی. او دوی ته خپل نبی وویل بشکه د پادشاهۍ نښه دا ده چې تاسو ته به صندوق راشي چې په هغه کې ستاسو د رب له جانبه د زړه آرام دی او باقي پاتې له هغه څیزونو نه چې آل موسی او آل هارون پریښي وو چې ملایکو به راپورته کړی وي. یقینا په دې کې تاسو لپاره خامخا لویه نښه ده که تاسو ایمان لرونکي یئ. نو کله چې طالوت سره د لښکرو راووت وی ویل یقینا الله په یوې ویالې سره ستاسو آزمایش کوونکی دی. نو څوک چې له هغې اوبه نه وڅکي نو هغه زما له ملګرو نه دی او څوک چې هغه ونه څکي نو بېشکه هغه زما له ملګرو څخه دی مګر هغه څوک چې په خپل لاس سره یو چونګ اوبه راواخلي نو هغوی له هغې ویالې نه اوبه وڅکلې مګر له دوی نه ډېرو لږ خلکو ونه څکلې. نو کله چې دی یعنې طالوت او هغه کسان چې له ده سره یې ایمان راوړی و له هغې نه پورې وتل یعنې مخالفت کوونکو وویل نن ورځ زموږ لپاره د جالوت او د هغه د لښکرو په مقابله کې هیڅ طاقت نشته. او وویل هغو کسانو چې یقین یې لره چې بېشکه دوی له الله سره ملاقات کوونکي دي څومره ډېر ځلي ډېره واړه ډله په ډېرې لویې ډلې باندې د الله په حکم سره غلبه شوې ده او الله د صبر کوونکو ملګری دی. او کله چې هغوی د جالوت او د هغه د لښکرو د مقابلې لپاره میدان ته راووتل وی ویل ای زمونږ ربه را خوشې کړه په موږ باندې صبر او زمونږ قدمونه ټینګ یعنې کلک کړه او د کافر قوم په مقابله کې زموږ مدد وکړه. نو دوی هغو ته د الله په حکم سره ماتې ورکړه او داود جالوت لره قتل کړو او الله هغه یعنې داود ته پادشاهي او حکمت ورکړ او هغه ته یې له هغو څیزونو نه ښودنه وکړه چې الله غوښتل او که د الله لرې کول نه وای خلکو لره د دوی ځینو لره به ځینو نورو سره ځمکه به خامخا ورانه شوې وای او لیکن الله په عالمونو باندې د لوی فضل کولو والا دی. ای پیغمبره دا د الله آیاتونه دي موږ دا په تا باندې په حق سره لولو او یقینا ته خامخا له رسولانو ځینې یې. رښتیا ویل لوی څښتن تعالی